په دې ویډیو کې مونږ راځو د عملیو په ترتیب باندې خبره کوو او زه غواړم چې تاسو دې ته لږ پام وکړئ ځکه چې تاسو ریاضي کې هر څه ترسره کوئ هغه ستاسې په همدې پوهې باندې بنا وي. نو راځم زه تاسو یو مثال در کوم او زموږ موخه ترې دا ده چې مونږ د ریاضیکي عملیو د ترسره کولو لپاره یوه منل شوې طریقه وپیژنو. نو مونږ راځو وایو چې مونږ سره یوه ریاضیکي جمله ده 7 جمع 3 ضرب 5. نو که چیرې مونږ په یوه طریقه د دې جملې د معنا کول لپاره یوه طریقه باندې سره جوړ نه اوسو نو دا مونږ بیا په بدلو طریقو باندې حلو. او لکه د مثال په ډول اوس که چیرې مونږ راشو د کیڼ لاس نه داسې پیل وکړو نو لومړی دا لیکو چې 7 جمع 3 او بیا لیکو چې ضرب 5. کومه چې کېدای شي طبیعي طریقه همدا وي کیڼ لاس نه چې ځو 7 جمع 3 دا به مساوي شي له 10 سره دا چې ضرب 5 کو دا به مساوي شي څو سره دا مساوي کېږي له 10 په 5 کې 50. نو دا یوه طریقه شوه. اوس بله طریقه دا ده که چیرې مونږ داسې پیل وکړو چې تاسو وایئ چې یاره لومړی مونږ دغه ضرب ترسره کوو نو دا به داسې شي چې لیکو 7 جمع څو جمع 3 ضرب 5. نو اوس مونږه دا لومړی دا جمع ترسره کوو نو دا به داسې شي چې 7 جمع 5 په 3 کې څو کېږي 15 کېږي 15 او ځواب به مونږ ته په لاس راشي څومره 22. نو کله چې مونږ په یوه طریقه باندې سره جوړ نه اوسېږو نو عین ریاضیکي جمله د مونږ په دوو طریقو سره معنا کړه دواړو کې بدل ځوابونه مونږ ته په لاس راغله او دا کار په ریاضي کې د منلو وړ نه دی ځکه که چیرې داسې فرض کړو چې دا یو ځای ته واټن وي دومره کیلومتره او دومره کیلومتره نو تاسو یو سړی چې لیږئ کېدای شي نږدې ځای ته لیږئ او هغه فاصله تاسې زیاته حساب کوئ نو هغه به ډېر لرې لیږلی وي نو ځکه باید مونږ یوه منل شوې طریقه باندې مخکې لاړ شو. نو د افادو د معنا کول لپاره منل شوې طریقه څه شی ده؟ منل شوې طریقه دا چې لومړی به مونږه څه کوو لومړی به مونږ قوسونه پورته کوو بیا به ورپسې راځو مونږ طاقت ته طاقت به پورته کوو که چیرې تاسې په طاقت تر اوسه نه پوهېږئ نو پروا نه کې په دې مثال کې مونږ په دې ویډیو کې مونږ طاقت والا عددونه نه لیکو. بیا طاقت پسې وروسته څه شی دی طاقت پسې وروسته ضرب او بیا تقسیم دا دواړه په یوه درجه کې دي او د ضرب او تقسیم پسې وروسته بیا دی جمع او تفریق. نو د ضرب او تقسیم د دواړو یو ډول لومړیتوب دی او همدارنګه د جمع او تفریق د دواړو یو ډول لومړیتوب دی. نو دغه د عملیو منل شوی ترتیب دی دې ته مونږ وایو د عملیو ترتیب. نو که چیرې مونږ سم ځواب په لاس راوړو نو باید دغه افاده یا دغه جمله مونږ په دغه ترتیب باندې معنا کړو. نو اوس راځو ګورو چې دغه د عملیو ترتیب د دغه افادې په اړه باندې څه وایي. نو دلته دا مونږ ته وایي چې لومړی به قوسونه پورته کوو دې کې مونږ سره قوسونه نشته دی. بیا راځي راته وایي چې بیا به طاقت پورته کوو طاقت هم نه لرو. دلته اوس راځي وایي چې بل ترتیب بیا لومړیتوب چې دی هغه د ضرب او تقسیم دی. دلته مونږ سره یوازې ضرب دی نو مونږ راځو لومړی به دغه د ضرب عملیه سرته رسوو نو دا چې مونږ سرته ورسوله 3 په 5 کې څو کېږي 15 کېږي او ورپسې بیا وایي چې ورپسې لومړیتوب د څه دی د جمع او د تفریق دی نو بیا به پای کې مونږ دغه د جمع عملیه سرته رسوو نو 15 جمع 7 څو کېده مساوي کېده د 22 سره. نو مونږ سره د عملیو د ترتیب د منل شوې طریقې له مخې سم ځواب څه شی دی 22 دی. راځو بل مثال حلو. نو دلته راځو لیکو چې 7 جمع 3 دا مونږ قوسونو کې لیکو بیا لیکو ضرب 4 تقسیم 2 بیا منفي 15 او ضرب 6. نو په دې جمله کې ډېر زیاتې عملیې دي خو که چیرې مونږ د عملیو دغه ترتیب باندې مخکې لاړ شو نو مونږ ټول کولی شو چې یو رنګه ځواب ترلاسه کړو. نو راځو ګورو چې دغه د عملیو ترتیب له مخې دا څنګه حلیږي. نو دلته د عملیو ترتیب مونږ ته وایي چې لومړی باید قوسونه پورته کړو. دلته ګورو چې قوسونه شته او دلته شته دي دا قوسونه دي مونږ به اول دغه قوسونو په داخل کې چې کوم عملیه وي هغه سرته رسوو نو دا به مساوي شي 7 جمع 3 دا مساوي کېږي له 10 سره نو دا قوسونه ختم شول. اوس راځو دا پاتې عملیه ورسره نوره لیکو نو دا به لیکو ضرب دا شی نو دا به زه کاپي کړم دلته به ورسره ولیکم داسې راځو
دلته یې ځای پر ځای کوو. نو اوس شوه دا ټوله افاده ضرب لس. دلته نور قوسونه نشته، نو ځو بل قدم ته. دلته موږ ته وایي چې بیا به د طاقت ترېنه پورته کړو. نو دلته موږ سره طاقت بیخي نشته، خو که چیرې تاسې پوه نه یئ چې طاقت څه ته وایي، موږ داسې یو عدد لرو او بیا دلته په توان کې دلته یو بل پورته دا کوچنی عدد لیکل کېږي، دې ته موږ طاقت وایو. نو دې کې طاقت هم نشته. اوس راځو بل ترتیب، بل لومړیتوب د څه شی دی؟ د ضرب او تقسیم دی. نو دلته اوس موږ سره ضرب او تقسیم کې دي، دلته ضرب دی، دلته تقسیم دی، دلته بیا ضرب دی. نو کله چې موږ سره د عین لومړیتوب عملیې په یو ځای کې موجودې وي، نو موږ له کیڼ لاس نه پیل کوو او یوه یوه عملیه همداسې ختموو. نو دلته به لومړی دغه په څلورو کې ضرب کو، بیا به یې په دوو کې بیا به یې په دوو وویشو او بیا به راځو دغه 15 او شپږو ترمنځ دغه ضرب عملیه به ترسره کوو. نو اوس راځو موږ دغه کیڼ لاس نه پیل کوو، لومړی دغه 10 او څلورو ضرب ترسره کوو. نو 10 په څلورو کې دا مساوي کېږي له 40 سره. اوس راځو بیا دغه تقسیم ته راځو او بیا پای کې دغه ضرب ته راځو. نو دا شو 40 ضرب دغه پاتې افاده، دا به دې ځن راواخلمه، دلته به بیا ورسره ولیکمه، داسې راوړو او دلته یې ځای پر ځای کوو. نو یو ځل بیا په یاد لرئ چې موږ د کیڼ لاس نه ښي لاس طرف ته د عملي همداسې مخکې بوځو. نو اوس به موږ راشو 40 تقسیمې 2 ترسره کوو او بیا به ورپسې 15 ضرب شپږ ترسره کوو. ضرب او تقسیم دواړه د یوه درجه لومړیتوب لري. نو موږ کولی شو چې په عین وخت کې دواړه ترسره کوو، خو موږ اوس دلته په یو وخت کې یوه عملیه مخکې بوځو. نو دا چې دلته موږ سره اوس منفي هم شته، دې دپاره چې موږ خبره روښانه کړو، کولی شو دلته قوسونه موږ ځای پر ځای کړو چې لومړی موږ دا ترسره کوو، بیا دا ترسره کوو، بیا پای کې موږ دغه د منفي عملیه ترسره کوو. نو دا قوسونه چې اوس موږ خلاصوو داسې لیکو چې 40 تقسیم 2 مساوي کېږي له 20 سره منفي 15 په شپږو کې 13. دا مساوي شو. اوس چې دا منفي ترسره کوو جواب پاتې کېږي منفي 10. نو دا زموږ د په دې افادې صحیح معنا یا حل دی. دلته اوس راځم زه تاسو ته یوه خبره روښانه کوم چې که چیرې تاسو سره د عین لومړیتوب عملیې په یوه جمله کې درکړل شوي وي، نو موږ څنګه کول؟ د مثال په ډول موږ سره د 1 جمع 2 منفي 3 جمع 4 او منفي 1. نو په داسې صورت کې تاسو دلته وګورئ چې جمع او منفي چې دا دواړه یو ډول لومړیتوب لري. نو موږ داسې کوو چې د کیڼ لاس نه پیل کوو او کومه عملیه چې مخکې راتله هماغه اول سرته رسوو. نو دا به مساوي شي 1 او 2 مساوي کېږي 3 منفي 3 جمع 4 جمع منفي 1. اوس به بیا دا دواړه سره منفي کو یو بل نه، دا به مساوي شي 3 نه چې 3 لاړ شي 0 پاتې کېږي جمع 4 منفي 1. نو 0 او 4 دا مساوي کېږي هماغه 4 منفي 1 او اوس 4 نه چې یو لاړ شي دا مساوي کېږي له 3 سره. په ورته ډول که چیرې ضرب او تقسیم ولرو په یو جمله کې، کوم چې دواړه د یو ډول لومړیتوب لرونکي دي، نو لکه دلته 4 ضرب 2 تقسیم 3 او ضرب 2 ولرو، نو بیا هم مونږ له کیڼ لاس نه پیل کوو. لومړی به دا عملیه تر سره رسوو، 4 په 2 کې مساوي کېږي 8 تقسیم 3 ضرب 2. اوس به راځو بیا کیڼ لاس نه پیل کوو، 8 چې په 3 تقسیم کوو دا یو کسري عدد شو 8 پر 3 ضرب 2 او پای کې دا مساوي کېږي، دا چې دې کې ضرب کوو جواب په لاس راځي 14 پر 3. نو د ریاضیکي جملو د معنا کولو دغه طریقه ده. داسې نه کوو چې مونږ هر ځای کې خوښه شي، چېرته جمع خوښه وه، چېرته تفریق خوښه وه، چېرته ضرب خوښه وه، هماغسې ترسره کوو. او یوازینی صورت چې مونږ کولی شو هغې کې ګډ وډ عملیې ترسره کړو، کله چې مونږ په عملیو کې یوازې جمع ولرو او بیا یوازې ضرب ولرو. د بېلګې په ډول دلته مونږ سره وي 1 جمع 3 جمع 15 جمع 9. نو مونږ کولی شو چې ښي لاس نه پیل وکړو یا د کیڼ لاس نه پیل وکړو یا د منځ نه 2 عددونه جمع کړو، بیا دې خوا لاړ شو بیا دې خوا لاړ شو. په ورته ډول ضرب کې هم مونږ کولی شو که چیرې مونږ سره وي 2 ضرب 15 ضرب 9 ضرب 4، نو مونږ کولی شو چې هر 2 عددونه زموږ خوښه وي هغه اول ضرب کو، بیا یې پاتې نورو طرفو ته لاړ شو. بیا وایو دا په هغه صورت کې چې یوازې ضرب وي او یا یوازې جمع وي. که چیرې دلته تفریق یا منفي علامه دې کې منځ کې راغله او یا دلته د دې منځ کې د تقسیم علامه راغله، نو بیا کومه طریقه چې موږ مخکې ویله چې کیڼ لاس نه به ښي لاس ته داسې عملي مخکې بوځو، دلته هم کیڼ لاس نه ښي لاس ته.